سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان عموماً ترمنځ په نړیوال جنګ کې لومړۍ تمریناتي لوبه بیا پیلې پای ته ورسېدله چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، پخپله یې د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د عمان لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 100 اورونو کې 154 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه نوین الک عظمت الله عمرزي یو ویکټ ترلاسه کړ. نو لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ویکټ واخلي. افغان لوبډلې هم خپله توپونه ونه کړله. د شدید باران له کبله دغه لوبه بیا پیلې پای ته ورسېدله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپله دویمه تمریناتي لوبه سبا د سکاټلند لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي چې دغه لوبه هم د افغانستان پر وخت پر 9:30 بجې پیلېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو پر ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.